له کوټې څخه د ډېره اسماعیل خانه پورې دا سفر ډېر زیات ستړی کوله. یوازې د چیکینګ په نامه خو به دغه بس 10 واره درولې او د هر مسافر څخه به شناخت کارډونه کتل. بس چې ډېره اسماعیل خان ته ورسېدی نو هلته په یو هوټل ودرېدی چې مسافران د غرمې خوراک وکړي. دا خبره داسې ده چې دلته ډېره اسماعیل خان له راورسېدلو ولا ډېر زیات ستړي سو. دومره چک پوسټونه و د دومره تلاشیانې کېدې چې څه درته وایم. اوس موبایل کې مې پیکیج ختم شوی، زموږ په خوا نیټ بند ولو نو زه اوس ځم پیکیج لګوم او بیا برته راځم دلې به یو څه خوراک وکړم، بس بیا انشاءالله برته روانېږو د اسلام آباد په لور باندې. دې ټکټر ته وګورئ څومره راته پیسې. په موبایل کې مې پیکیج ختم شوی ولو نو دکانو خواته لاړم چې هلته پیکیج ولګوم، خو په یوه دکان کې هم د پیکیج لګېدو سهولت نه ولو. برته چې راوګرځېدلم نو په یو دکان کې ځوانان ناست ولو او غږ یې راباندې وکړ چې فضل افغانه موږ ته هر ولاګ دلته په ډېره اسماعیل خان کې ډېر په شوق باندې ګورو. نو زړه مې خوشحاله سو او د دوی مننه مې وکړه. راته ویې ویل چې دلته موږ ستا څه خدمت کولی سو. نو ورته ومې ویل چې اسلام آباد ته روان یم، موبایل کې مې پیکیج ختم شوی دی. نو یو ځوان راته وویل چې خپل نمبر راوښوه زه بیا در ولګوم. پیکیج لګېدو وروسته د دوی مننه مې وکړه، عکسونه مې ورسره واخیستل